یوه ناوړه ګناه او سخته ګناه منافقانو او فاسقانو سره ناسته ولاړه ده. ډېر داسې خلک شته چې په زړونو کې قوي ایمان نه وي، زړه یې د قوي ایمان له قوت څخه برخمن نه وي. د هغو خلکو په مجالسو او غونډو کې کینی چې پرته له فحشا فسق او فجور څخه پکې نور څه نه تر سترګو کیږي. لوی مفسد به وي خو شتمن به وي، هم به ملا ورسره ناست وي هم به عامي ورسره ناست وي. لوی فاسق فاجر او فاحش به وي خو قدرت و پیسې به لري، ټول به د څنګه راتاویږي خو د هغه ایمان ته نه ګوري. ځینې وخت خو د داسې خلکو سره په مجلس کې کینی چې د الله رب العزت د دین او آیتونو پورې پکې ملنډې وهل کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په داسې مجالسو او غونډو کې ناسته ولاړه حرامه او ناروا ده، او پرته له دې چې د انسان عقیده پکې خرابه شي نور څه نه ترلاسه کیږي. همدې خبرې ته الله رب العزت په سورة انعام کې 88 آیت کې اشاره کوي، فرمایي واذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. ای محمده، کله چې ته وګورې چې خلک زموږ په آیتونو کې نکتې لټوي نو د هغو له څنګ نه پاڅېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پرېږدي په نورو خبرو پیل وکړي، او کله کله شیطان تا په هیره کې واچوي نو څه وخت چې دا خطا احساس کړې له هغې وروسته بیا د دې ظالمانو څنګ ته مه کښېنه. د دې مبارک آیت څخه دا خبره په ډاګه کیږي چې د هغو خلکو سره ناسته ولاړه روا نه ده کوم چې د الله رب العزت د دین او آیتونو پورې ملنډې وهي، که څه هم د هغو مجالس ډیر خوندور او په زړه پورې وي. داسې مجالس باید رد کړی شي، له هغې انکار وشي، په یو صورت کې ورسره کښېنه چې هغه ته د نیکي په لور بلنه ورکړي. خو که چیرې دغه ناسته هغوی سره د هغو په کارونو او عادتونو رضا او خوښي په صورت وي نو داسې ناسته او ولاړه هیڅ جواز نه لري او د اسلامي شریعت لخوا حرام او ناروا عمل دی. ځکه الله رب العزت په سورة توبه کې 96 آیت کې فرمایي فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. نو که چیرې ته له هغو سره راضي هم شي نو یقینا الله رب العزت له فاسق قوم څخه نه راضي کیږي. که ته پرې راضي هم شي الله رب العزت فاسق قوم نه کله نه راضي کیږي. نو درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، په ځانګړې توګه زما ځوانانو ورونو، چیرته چې د قرآن مجلس وي په هغه مجلس کې ګډون وکړئ. چیرته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو مجلس وي په هغه مجلس کې ګډون وکړئ. چیرته چې د علماو مجلس وي په هغه مجلس کې ګډون وکړئ. چیرته چې دینی خبرې کیږي په هغو مجالسو کې ګډون وکړئ. هغه مجالس چې د فساد، فحشا او منکراتو په نیت باندې جوړیږي په دې مجالسو کې شرکت مه کوئ، ځکه الله رب العزت د دې نه منع کړي. د آخرت په ورځ به بیا الله رب العزت تاسې د دوی په صف کې حشر کوي. چیرته چې د نڅا مجلس وي، چیرته چې د موسیقي مجلس وي، چیرته چې د فسق و فجور مجلس وي، زما ځوانانو ورونو ترې ډډه وکړئ. د الله پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ، په هغو باندې عمل وکړئ چې الله درنه راضي شي. ځکه د دنیا ژوند ډیر لنډ او محدود ژوند دی، او که خدای مکړه خپل ژوند په همدې غفلت کې سر ته او په داسې فاسدو مجالسو کې ګډون کوو نو یو ورځ به مرګ موږ ته رارسیږي، بیا به الله رب العزت رانه پوښتنه کوي، الله رب العزت ته به بیا هیڅ ځواب نه لرو. الله دې زموږ ورونو او خویندو، مشرانو او کشرانو ټولو ته د نیکې لارې هدایت وکړي.